دا لیونتوب دی او یا که دا دی زور د وطن زه د عرب پر طلا نه ورکوم سکور د وطن زما که غاړې خلاصوي بچی جوړ که هیواد زما که غاړې خلاصوي زما که غاړې خلاصوي بچی جوړ که هیواد پر ما که پور وي نو یوازې به وي پور د وطن او ښځې خوږې دي خو ادې هم ځان ته وایي ادې ښځې خوږې دي او ښځې خوږې دي خو ادې هم ځان ته وایي ادې څنګه به ورکم د جنت پر هور مور د وطن او ډېره مننه ښځې خوږې دي خو ادې هم ځان ته وایي ادې څنګه به ورکم د جنت پر هور مور د وطن مجنون مې دواړه لاسه ښکل کړل ویل پیره زما مجنون مې دواړه لاسه ښکل کړل ویل پیره زما زه د لیلا په تور یم تور او ته په تور د وطن او وی پښتونخوا به همیشه داسې پیغور د وطن لکه چې تللی وي د کوره څخه مژور د وطن او نه وایم خدایم مګر هسې بې اختیاره وایم ډېره مننه نه وایم خدایم مګر هسې بې اختیاره وایم لمونځ کوم تا لره او مخ مې دی پر لور د وطن او څومره چې سوځم د بېلتون د ساړه ژمي څخه څومره چې سوځم د بېلتون له ساړه ژمي څخه دومره مې نه سوځي وهي ماته اور د وطن سلامونه مینه درنښت تاسو ټولو ته هیله ده د اختر درېیمه ورځ مو تر دا ګړی په خیر سره رسولې نن د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ ته راغلي او دلته مو نقیب الله سیلاب صاحب درته پیدا کړی سیلاب صاحب ډېره خوږه شاعري کوي کیدای شي تاسو یې اورېدلي نو د ده څه به څو شعرونه ریکارډ کوو سیلاب صاحب ستړي مه سئ او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ټکور صاحب محترمه تاسو ته او ستاسو ملګرو ته ټول ته ښه راغلاست وایو ډېره زیاته مننه چې راغللاست او ګرشک ولسوالۍ ته او موږ مو د دغه خپرونې مستحقین وګڼلو او زموږ دغه کمزوري شاعري ته غوږ نیسئ ډېره زیاته مننه ډېره مننه زه هم ډېر خوښ شولم ستاسو په لیدو ګرشک ولسوالۍ هم ځان ته یو څه وایي راځانو بیتونه درنه ټکور صاحب محترمه یو څو نوي څه خو مو نه دي لیکلي یو څو زاړه شعرونه دي دغه در سره شریکوم هیله مې دا ده چې ستا او د لیدونکو د خوښۍ وړ وګرځي ټکور صاحب محترمه اورې د غشې زما پر زړه زندهباد ته زندهباد ستا د اکاتا او ستا باڼه زندهباد ته زندهباد او موږ خوږې مینې په دې ضد سره نیولې وچې موږ خوږې مینې په دې ضد سره نیولې وچې ده ویل ته ما ول زه نه زندهباد ته زندهباد مننه موږ خوږې مینې په دې ضد سره نیولې وچې ده ویل ته ما ول زه نه زندهباد ته زندهباد چې څو یارانو بې مقصده ګام اخیستی وي بیا د مینې تګ راتګ هر څه زندهباد ته زندهباد او پښتون ازبک تاجک ترکمن او هزاره هیواده پښتون ازبک تاجک ترکمن او هزاره هیواده ستا په لمن کې دې پراته زندهباد ته زندهباد او زه خو غربت یادو دردو یم لکار ایستی زه خو غربت یادو دردو یم لکار ایستی غم دې وي تل زما پر کاله زندهباد ته زندهباد او چې یا راځي تا کلونه انتظار کې تیر کړل چې یا راځي ټکور صاحب محترمه چې یا راځي تا کلونه انتظار کې تیر کړل سیلاب ته زندهباد ته زندهباد ته زندهباد سیلاب صاحب ولې شعر شاعري ته مخ کړی علت یې څه مننه ټکور صاحب محترمه دغه د شعر و شاعري سره مو مینه ډېره زیاته وه او په لومړي سرونو کې مو صرف دغه شاعران څارله له هغه نه وروسته مو بیا خپل هم دغسې مینه ورسره ډېره شوله تر څو خپل هم یو شی ولیکو هغه لومړي سرونو کې به خامخا ستونزې وې نو کرار هغه و چې زموږ شعرونه هم بس دغه چمتو شوله چې یو چا ته یې ووایو دغه د شعر و د شاعري سره مینه وه چې دغه نن یو شی لیکو څومره کلونه به کېږي چې تاسو خپله په شعر لیکلو پیل کړی تقریبا 15 کاله کېږي 4 کاله کېږي چې شعرونه لیکو یعنې 4-15 کاله کېږي چې تاسو خپله په شعر لیکلو پیل کړی نو 15 کاله 4 کاله ډېر کلونه دي څومره غزلونه شعرونه نظمونه او دې ته ورته شیان به مو لیکلي دا یې درته معلوم دی یا نه ټکور صاحب محترمه دغه زموږ او ستاسې خلک و بس طبعا جوړ داسې دي چې دغه خپل لیکلي څه اکثریت شاعران زما ملګري هم
زه په خبر یم چې سره راټولوي نه په یو شي کې نه سره ساتي. زموږ یو ملګری دی هغه ډېره ښایسته شاعري کوي، ډېر شعرونه یې لیکلي وه. یو ورځ مې ورته وویل چې شعرونه راته ووایه، ول ټلیفون مې ورک شعرونه ټوله په هغه کې ولاړه. تر دا اوسه پورې هم چې ورته ووایه چې شعرونه وایه ټلیفون مې ورک شعرونه ټوله په هغه کې ولاړه. نو زموږ دغسې پاشلې شاعري ده چې بس یو ځای مو ولیکئ، بس هغه ځای نو دغسې سره راټول کړي مو نه دي، خو بیا هم ماتې هغه دقیق شمېر نه دی معلوم، تقریبا د 400-500 پر شاوخوا به شعرونه لیکلي. 400-500 حقیقت دا کومې خبرې چې تا یادونه وکړله. زموږ ډېری ملګري، خو زه ډېر داسې ملګري لرم چې هغه یو کوچنکه کتابچه د ځان سره لري، اکثریت وخت د مخ په جیب کې. بلکل. نو دوی خپل شعر پر هغه کتابچې کې ولیکي، بیا تر ډېره حده نه ژوندی کېږي. احسان الله زین یادونه خدای دې لري، اوس په اوږد سفر تللی دی شمال ولایتونو خواته. نو هغه خپل یو کوچنی اکثریت وخت د ډېر وخته زه ورسره پېژنم. د 7 کاله مخکې پوښتنه ځینې وکړي هم د دغه شعر ورسره دی په حقیقت کې. نو تاسې او ستا ملګري هم باید داسې چم وکړي چې یو کوچنۍ کتابچه باید د ځان سره ولري. نو راځه سیلاب صاحب، غزلونه درنه اورو، بیا که چیرې مخته کومه پوښتنه پاته ورته راګرځو. ډېره زیاته مننه ټکور صاحب محترمه. یو بل غزل دی، تا او مینوال صاحب ته به ډالۍ وي. ډېره مننه. نه مړېدلې مې د یار په دې تصویر سترګې، ښه مې کتله ورته ښه به سولې زیر سترګې. یا داسې نه مړېدلې مې د یار په دې تصویر سترګې، ښه بیا کتله ورته ښه به سولې زیر سترګې. او ستا د ښکلا مې تماشه کول راغلی ومه. ټکور صاحب ستا د ښکلا مې تماشه کول راغلی ومه، بیا مې در واړولې مړې لکه فقیر سترګې. مننه. ستا د ښکلا مې تماشه کول راغلی ومه، بیا مې در واړولې مړې لکه فقیر سترګې. تا چې په درد وویل مه راګوره کاشي کېدی، تا چې په درد وویل مه راګوره کاشي کېدی، ما به مې حتما وای تړلې په زنځیر سترګې. مننه. تا چې په درد وویل مه راګوره کاشي کېدی، ما به مې حتما وای تړلې په زنځیر سترګې. خپل د ژوند هره ناکامي به دې بیا ماته کړې ته، نه غلطېږي اړومه له مسیر سترګې. او زړه په سینه کې دی له چا څخه به مخ واړوي، زړه په سینه کې دی له چا څخه به مخ واړوي، ستا مخ ته دورې اورې اړوي ضمیر سترګې. او سیلاب چې تا ته در کتله نو حیران پاته سو، سیلاب چې تا ته در کتله نو حیران پاته سو، لکه چې شخې د مورید سي خپل پر پیر سترګې. ټکور صاحب دا وطن وای، دا مو کور وای، لږ لا نور وای، دښمن سوی مو په اور وای، لږ لا نور وای. شفاعت ته خوږ نبي وای، په محشر کې امیدونه مو سمسور وای، لږ لا نور وای. او رب خپل ژوند مې وای کم پروا نه وه، رب خپل ژوند مې وای کم پروا نه وه، ژوند مې ډېر د خپلې مور وای، لږ لا نور وای. او یار ویلي وای چې لږ به لا نور تم سه، موږ جوړه وای زړه ستا کور وای، لږ لا نور وای. زه هوسا وای غم مې المه ستا پر کاله وای، زه هوسا وای غم مې المه ستا پر کاله وای، لږ لا نور وای، لږ لا نور وای، لږ لا نور وای. مننه. زه هوسا وای غم مې المه ستا پر کاله وای، لږ لا نور وای، لږ لا نور وای، لږ لا نور وای. او چې ته وای او زه وای بېلتون نه وای، چې ته وای او زه وای بېلتون نه وای، ستا سیلاب وای غم مختور وای، لږ لا نور وای. مینې معیار خوړلی وتپېدی، سر مریبار خوړلی وتپېدی. او یار ویل زه مې اجازت غواړمه، زړه لکه مار خوړلی وتپېدی. کلونه تېر یې کړله ستا راتلو ته، ستا انتظار خوړلی وتپېدی. غربت مې واړول د لاس خپړه، وجود مې کار خوړلی وتپېدی. ځواني یې خاورې او یې رکړه درته، لکه انګار خوړلی وتپېدی. ستا نازنینې سترګې زما اول دید، ټکور صاحب ستا نازنینې سترګې زما اول دید، زړه یې بیمار خوړلی وتپېدی. چې ته راځې سیلابه ما مې عمر، تا د پشمار خوړلی وتپېدی. په وروستیو کې څو بیتونه تا او مینوال صاحب ته او لیدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ ووایي. مخکې هم کم نه و، خو تا لږ نور په ځمکې جوړ که، شر د انسانه ګله لور په لور په ځمکې جوړ که. هغه هم زه وم چې مې جګ اسمان کې کېنولو، هغه هم زه وم، هغه هم زه وم چې مې جګ اسمان کې کېنولو، هغه هم زه وم چې مې خدای ته کور په ځمکې جوړ که. او زه غر کېدم خو ته زما د حوصله وګوره، زه غر کېدم خو ته زما د حوصله وګوره. نه مې اسمان جوړ که او نه مې شور په ځمکې جوړ که. د ګټې کار و نو مجبور سوم چې یې وغځوم.
د ګټې کار و نو مجبور سوم چې یې وغځوم. ملګرو ومولیده، ما مې ورور په ځمکې جوړ کړ. او د پښتنو په قتلیام کې خدایه ستا هم لاس دی. د پښتنو په قتلیام کې خدایه ستا هم لاس دی. ښه پوهېدې خو تا بیا هم لاهور په ځمکه جوړ کړ. ډېره مننه. په قتلېدو کې خدایه ستا هم لاس دی. د پښتنو په قتلیام کې خدایه ستا هم لاس دی. ښه پوهېدې خو تا بیا هم لاهور په ځمکه جوړ کړ. او اسمان دې ټول له نوراني فرشتو ډک واړوه. اسمان دې ټول له نوراني فرشتو ډک واړوه. انصاف ته ګوره چې د سپین او تور په ځمکه جوړ کړه. ډېره مننه سیلاب صاحب، کور آباد چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خپرونه کې برخه واخیستل. ډېره زیاته مننه ټکور صاحب محترم. بیا هم درسته نړۍ مننه چې زموږ شعرونه مو تر مینوالو پورې ورسوله. آباد اوسئ او تاسې دې تل تر تله ژوندي یاست. ډېره مننه. ډېر قدرمندو لیدونکو، دا وه له نقیب الله سیلاب صاحب سره په ګرشک ولسوالۍ کې کوچنی شانتي بنډار. تر بیا چې موږ تر یو بل شاعر ځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ. ښه وخت، ښه اختر، خدای پامان.